بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د واټر جیمز پروګرام باندې د پایپ سکیم د پروژې ډیزاین شروع کړو. صحیح ده. لومړی کې چیرې سروې ډیټا راکړل شوي وي، موږ د مپ سورس کې د هغه ډیټا برابرول کړو ګوګل ایر ته. له ګوګل ایر نه ډایرکټ د اټوکیټ صفحې ته څه کړو، راوړو. د اټوکیټ په صفحه کې د واټر جیمز د پروګرام په اساس باندې د هغه لپاره موږ فشارونه، د پنل کې سرعت، د نل قطرونه او نور ضروري شیان ټول څه کوو، محاسبه کوو. موږ دلته فرضي کار کوو. فرضاً یو نقطه را اخلو، مثلا یونټ خو تغیر به برابري که نه برابر، نو موږ تاسې یونټ برابرو د صفحې. یونټ کې موږ دا ټول شي ته برابرو متر یا سانتي متر دی، په هر شي باندې چې غواړو موږ تاسې په همغه سیستم کې خپل یونټ برابر موږ متر باندې کار کوو. رسیدن دقت د اشارې مثلا دوه خانې ورپسې صحیح ده. ډیسیمل ډیګري په دې سیستم کې کار موږ تاسې کوو. صحیح ده. ښه، او که غواړو د واټر جیمز کې موږ تاسې نور سیټینګ شی وکړو، نو بیا راځو په واټر جیمز کې ټولز کې آپشن ده. صحیح ده. بعضې وختونو کې دلته یونټ نه وي برابر. ښه، دلته ګلوبل ده، پراجیکټ ده، ټایوینګ ده، یونټس ده. یونټس کې ګوري دا ټول په هغه باندې دي، پیټو په دې په هغه شیانو باندې. موږ داسې غواړو چې ټول سیستم په متر باندې برابر. راځو دا له دې نه څنګه کوو، له دې ځای نه برابرو. که چېرې دا یو کارت یو ډیزاین موږ داسې وکړو، سیو یې کړو، نو ټول بیا په اتومات ډول په همدې کې باندې خلاصېږي. کوم قسم چې موږ داسې کار کړی ما صفحه د اټوکیټ باندې جوړولی شو چې څونه په څونه دي. همدا عین د اټوکیټ صفحه ده. دا صفحه د اټوکیټ ده، فقط ډیزاین د واټر جیمز په واسطه باندې ډرایوینګ په اټوکیټ کوو او ډیزاین د واټر جیمز په اساس باندې کوو. ښه، راځو دا هم په متر تبدیلوو. موږ په متر باندې کار کوو، فوټ باندې کار نه کوو. دا ډیګري ده، خپله ډیګري وي شی ده، زاویه په ډیګري د درجه باندې. صحیح ده. راځو ایریا مساحت په چی باندې کوو، په متر مربع باندې. ایریا ده که نه، منټس دا ایریا په متر مربع. صحیح ده. ایریا له غټه ایریا هم په متر مربع، ټول ایریاګان هم په متر مربع باندې غواړو چې وکړو، او اوسطي ایریا هم په متر مربع باندې. که غټه که وړه ایریا موږ ترې په هغه باندې. بیکګراونډ لیاوټ یونټ موږ دا په متر باندې، او همدارنګه بریک ریټ په دې زیاتره شیانو باندې چې موږ ته ضرورت نه وي کوتې نه کوو. صحیح ده. کاپیتا او دا او دا او دا د شیانو باندې ګودینې کوردینیټ موږ تاسې په چی باندې ورکوو، نارت ایست ورکوو په متر باندې. دا په متر باندې کوردینیټ په متر باندې ورکوو. ډیګري باندې نه ورکوو کوردینیټ نه تیار موږ دلته لرو، دا یې دلته شته. صحیح ده. هو کاست په دې شیانو کې موږ ته ضرورت نه لرو. کلورت کویفیشنسي وکړو، په دې شیانو کې کرنسي قیمت د واحد د پولي واحد ده، په دې کې هم موږ تاسې کار نه لرو. او ډیفت کې کار لرو. ډیفت موږ تاسې ډینسیټي دا حجمي وزن ده، دا به هم موږ تاسې خیر تبدیل کړو. کیلوګرام پر متر مکعب پر هغه وکړو پر ډے. متر مکعب پر متر مربع پر ډے. لیټر پر هاور پر ډے. صحیح ده. دا ډیفت ژوروالی په چی باندې کوو، په متر. او دیامتر قطر په چی باندې اندازه کوو، په ملي متر به اندازه کوو. صحیح ده. د پایپونو قطرونه دي، غټ هم په ملي متر باندې، او ډیفوزیټیو فوټ مربع پر متر مربع پر سیکنډ، دا په متر مربع پر سیکنډ باندې کوو. ډیسچارج کوفیشنسي نه ده، ضریب دی هغه ده.
دا متر مکعب پر سکند صحیح ده دا دې ته راوړو او افیشنسي ضریب به چې فیصدي باندې وي الیویشن په متر باندې ورکو بل دا هم په د اوبو په باندې موږ داسې معلوم لیکو متر مکعب پر ډے خو دا بل شی موږ ته ضرورت نه پرېږدو یا پوهېږو نه په دې طرح باندې فکر ده انرژي لکه انرژي پر یونټ والیم او فلو خو موږ تاسو ته کېږي متر مکعب پر هغه باندې لیټر پر سیکنډ باندې موږ تاسو فلو ورکوو فلو پر شي باندې لیټر پر سیکنډ باندې کړو د اوبو مقدار جریان یا لیټر پر منټ لیټر پر سیکنډ باندې موږ تاسو محاسبه کوو او وړکۍ د مقدار د اوبو هم لیټر پر سیکنډ ټول لیټر پر سیکنډ کوو فورس قوه هیډ هم په متر باندې کوو صحیح ده او هیډ لا ضایعات چې دي بعضې وخت کې د پایپونو د اصطکاک ضریب په اساس باندې کوم ضایعات دي دا هم په متر باندې کوو لارج والیم لینت دلته لینت هم لاندې خیر والیمونه ټول په متر مکعب او لینت هم موږ تاسې په متر باندې کوو ځکه ټول واحدات په میټریک سیسټم کې لینت شته او وړکۍ لینت او غټ لینت ټول په متر باندې کوو او مین سورس ماس پر انرژي ماس دا غړي دا کتلې دي موږ تاسې پرسنټیج باندې لیکو پایپ سلوپ په نسبتي شکل هم لیکل کېدلی شي لکه پوټ پر پوټ باندې یا پر دوه نسبت فیصدي سمه خبره فیصدي باندې لیکل پاپولیشن په کاپیټا باندې کوي چې د اوسېدونکي د هغه باندې او پاور په کیلو واټ باندې او پریشر په متر باندې ښیي دلته ملیمتر ایچ دو په متر ایچ دو صحیح ده ښودل کېږي په ټول هر شي باندې ښودل کېږي په روډ فرق نه لري خو موږ ته سیسټم میټریک سیسټم کې کار کوو اوس انګلیسي سیسټم کې په متر زیاتې ځای کېږي دا یونټ دا هغه شی پریشر لوز هم په متر اوبو باندې مثلا پریشر لوز ګراډینټ هم پاونډ پر سکویر انچ پر فوټ باندې را پرېږدو ریشو پرېږدو ریکشن ریټ دا ټول په دې کې زیاتره ګوتې نه وو دا فوټ په متر تبدیل کړو شیر سټریس سلوپ په فیصدي باندې معلومو سلوپ سایډ دا هم په فیصدي باندې کوو اگر که افقي په عمودي هم کېږي سپرینګ کانسټانټ د ضریب دی هغه ثابت دی چې نو ټمپریچر په سانټیګریډ ټایم ایکسټینډ پر هاور کوو که په سیکنډ ټایم ایکسټنشن ایکسټینډ غځېدل د وخت مثلا زیاتوي ټایم فلو هم په سیکنډ کوو دلته میټر پر سیکنډ کوو غټ ټایم په ییر کوو مثلا صحیح دا بل هوا باندې کاټه نه صحیح دا هوا شارټ پر سیکنډ باندې very short velocity سرعتونه محاسبه کیږي نه سرعت متر پر سیکنډ باندې صحیح میټریک سیسټم کې سرعت واحد متر پر سیکنډ باندې او دا والیو چې په متر مکعب باندې velocity کیلومتر اچھا کومه دا متر مربع پر سیکنډ باندې کینیماتیک کیمیاوي صحیح ده وایر پلانټ دا ټول سیستم سره تقریبا برابر شي هر سر فیټ باندې ها هر سر فیټ چې شهر فیټ باندې مشکل وایډ راځو ټول یونټ وایډ به زیات ځای کې په ګوتو ضرورت دی ډېر کار نه کېږي خو تاسو چې
چې ضروري هغه کوو څه ده صفحه به جوړه کړو صفحه به یو لینک به راواخلو دلته به ورکړو یو غټ مقدار یې ټول صحیح ده همداسې به هم کړی وه ټول باندې به ډېر غټه سایټ انټرنیټ ښه راځو دا edit view په view کې اوریجنال جنو دا کې ډسپلی ده ډسپلی کې راځو په اوریجنال په خپل اصلي حالت کې دا وښودل شي اوس ښه ارجمینو ښه اوس راځو خپله هم تاسو ډیټا